د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو لخوا 4 کسان د غلا په تور نیول شوي دي. د یادې قمندانۍ ویان حافظ محمد عیسی وثیق وایي د غلو دغه 4 کسیزه ډله چې د مزار شریف ښار اړوند ساحو کې به بېلابېلې غلاوې کولې نیول شوي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه یو بانډ د غلو چې 4 کسیزه ګروپ د 1 میل اسلحې سره ونیول سو. یاد کسانو د بلخ ولایت مزار شریف ښار په مختلفو ساحو کې مختلفو نوع غلاوې کولې، لکه د موټرسایکلونو، موبایلونو او موټرانو غلاوې چې د یادو کسانو دوسیې به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه به هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې امنیت ته کوم مشکل او خلل ایجاد کړي. که چیرې کوم وخت زموږ هیوادوال د کومو امنیتي مشکلات سره مخ کیږي، کولی سي چې د 119 میرې سره اړیکه ونیسي او پر خپل وخت باندې رسیدګي ورته وسي. د امنیتي کسانو لخوا نیول شوو کسانو سره 1 میل وسله او 4 موبایلونه نیول شوي دي. یادو کسانو چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی وایي د وسلې په زور به له خلکو موبایلونه اخیستل. رکشا دارم، رکشایی میکنم در شهر مزار شریف طرف تنگی میرفتیم که یک موتر در راه روان بود، طرف لب دریا ششته بدن که ما 4 اندیوال بودیم که تفنگچه به دست خیر محمد نام بود، او سرش گیت کش کرد، ما دست موبایل گرفت. یک موتر ما تعقیب کردیم سونی چشمه شفا قطع 5 تا اندیوالا بعد زور تفنگچه تا تلفنش گرفتیم. ما تاکسی دارم، بصیر احمد یک تفنگچه را برای ما داده، همراهش که سرقت میکرد، ما از ولایت از شهر تا دیدادی انتقال دادم. تمام. دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د ولس د سکون او هوساینې لپاره جدي اقدامات ترسره کیږي، بلکې له دې مخکې هم د امنیت ټینګښت، ترافیکي پیښو، اور وژنې او نورو بېلابېلو برخو کې پر وخت رسیدنه کړې ده.